د خوګشنا وتکا توراشوا لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما و غم د خوګشنا وتکا توراشوا لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما انظر سرا ومناس ورته تنها لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما وزړه مې پرې ودان لمان شوروان اخ سخت د هجران اخ سخت د هجران د هجر صحنا تیرے دخل ازما تنہائی پری خودما تنہائی پری خودما د هجر صحنا تیرے دخل ازما تنہائی پری خودما تنہائی پری خودما وغم د خوګاشنا وتکا توراشوا لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما وغم د خوګاشنا وتکا توراشوا لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما انصر را سرا ومناس پرته تنها لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما لدرد ژړې دما اخ بیل یار ژوندون پکې نشتا سکون فراق کړم مجنون فراق کړم مجنون زما د زړه دعا و ګل نه ښایسته زار نه یې هېرومه زار نه یې هېرومه زما د زړه دعا و ګل نه ښایسته زار نه یې هېرومه زار نه یې هېرومه زار نه یې هېرومه زار نه یې هېرومه ژوندون څه دی د زمان په زړه کې منډه څومره تیزه څومره ګونګه څومره لنډه او څو لمن در ټولوې نوبت تیر وي څو لمن در ټولوې نوبت تیر وي لکه څوک چې په چا ووهي ملنډه دوستانو لکه څنګه چې تاسو په ټولنیزو رسنیو باندې خبر یې او پوهیږئ دغه ځوان چې تاسې قبر ګورئ محمد اسماعیل نومیږي دا یقینا د ډېر درد غم او د ډېرې خواشینۍ خبر و کله چې تر ما راورسېده کله چې ما واورېده یعنې تاسو باور وکئ چې دا هیڅ چاته د زغم وړ نه دی بې ګناه هیلې او ارمانونه د په هیلو او ارمانونو باندې خاورې واوښتې د ده کوزدن د ده مور و پلار د ده ورونه د ده ملګري ټول پاتې شول دا زما لپاره او د هر انسان لپاره د هر مسلمان لپاره دا د ډېر زیات خفګان خبر ده نو زه هم د ده مزار ته راغلی یم غوښتل مې چې ده ته دعا هم وکړم او د ده قبر هم ووینم ځکه په ژوندون خو نو بلا خلک دي چې سړی ورسره نشي کولی هر چا سره وپېژني یا د هر چا سره راشه درشه وکړي که نه چې په ژوند باندې سړی دغسې خبر وای نو حتما به مې په ژوند باندې یو مېلمستیا ورته کړې وای یو ډوډۍ به مې ورته کړې وای چې راځه ته زما مېلمه یې که داسې خبر وای چې ته به تر دغه تور خاور لاندې کېږې به هر حال زه د هغو انسانانو زړونو ته حیران یم چې دوی دغسې وحشت کوي دوی دغسې ظلم کوي بې ګناه انسانان وژني هېڅ ګناه یې هم نه وه هېڅ خطا یې هم نه وه نه یې څوک وژلي وو نه یې چاته زیان رسولی و او نه هم کومه بله داسې کیسه وه چې دی ووژل شي
ولې دی یو ځوان و د مونږ په عمر باندې تقریبا 20 یا 22 کاله عمر به یې درلود نو د ارمانونه او هیلې یې ټول خاورو سره خاورې کړې ارمان لدرد لارمان کوامه تماشا سپین ستورو لغما کړي دما کوامه تماشا سپین ستورو دا سما لغما کړي دما لغما کړي دما لغما کړي دما چا ویل زموږ وطن کې د پارکونو حساب نه کیږي ما ویل زموږ وطن کې هدیرې له حده ډېرې دي لکه څنګه چې تاسو د دې ځوان ویډیو مخکې ولیدله او د ده اوښکې د ده ژړا د ده خفګان دومره زیات د خفګان دومره زیات د افسوس وړ دی چې هغه د خپرونې راتګ هغه د خپرونې شروع هغه له ما نه هر څه غلطېږي ځکه چې نه لرمه داسې شی د بېګناه انسان وژنه بیا د بېګناه ځوان وژنه چې پیغله مېرمن ترې پاتې شي مور و پلار ترې پاتې شي خپل ورور ترې پاتې شي د دې لپاره به موږ څه ولرو هېڅ هم نشو لرلی ځکه د یو بېګناه څوک و چې په لاره کې یو څوک ورته مخکې کېږي 2 یا 3 کسان او د ده ژوند اخلي د په ارمانونو باندې دومره زیاتې خاورې واړولې چې بیا د دغه خاورې مونږ نشو ترې لرې کولی یعنې د تل لپاره یې د هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې کړه مونږ یو دغسې ځوان چې مخکې تاسو ویډیو ولیدله او د سخت وژړل بیا ما ورته ویل چې ځه د الله پاک امر دی د الله پاک یو امتحان دی چې په موږ باندې راغلی دی نو دا هغه څوک دی چې د دې ځوان ته یې کوم خور ورکړې وه هغه د دوی په کور کې کوزدن پاتې شوه او د ده هیلې نورې خاورو باندې ختمې شوې نو څومره وخت کېږي کوزده یې کړې وه یو 4 میاشتې کېږي واده یې څه وخت و واده یې په څوړمنې روژې ته له درده ژړېدمه زړه مې پرېوت 4 میاشتې کېږي کوزده یې کړې وه او تا خپله خور ورکړې وه او تقریبا روژې ته یې واده و نور د په زړه کې څه شی دي نور په زړه کې نسته دا ارمان چې خالص د قاتلین پیدا شي او باید چوک کې راوځي کله زما تنها یې پرېښودمه تنها یې پرېښودمه د هجر صحنه تېرېده کله زما تنها یې پرېښودمه تنها یې پرېښودمه و غم د خوږ اشنا وتکه توره شوه له درده ژړېدمه له درده ژړېدمه و غم د خوږ اشنا وتکه توره شوه له درده ژړېدمه له درده ژړېدمه انځور یې راسره وم ناست ورته تنها له درده ژړېدمه له درده ژړېدمه له درده ژړېدمه له درده ژړېدمه اخ بېله